بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل د فوټوشاپ لسمې ویډیو ته ښه راغلاست. زه عبدالظاهر یم. په دې ویډیو کې به دوستانو د تیرې ویډیو په څیر د عکس ریټچینګ چې موږ وویلې چې په هغه کې په عکس کې به بعضې تغیرات راولو، دا به هم په همغه ادامه وي او بعضې نور ټولز د عکس لپاره به هم وایو. له هغه نه مخکې بعضې ټولز دلته موږ لرو چې له هغو نه به ډېر زیات استفاده کیږي، مثلا ریزر ټول، بیکګراوند ریزر ټول، میجیک ریزر ټول سره به تاسې اوس بلد یاست که کله په عکس کې کوم ځای ختمول غواړئ، مثلا که دا لیر لاک نه وي او زه کوم ځای غواړم چې ختم یې کړمه، نو کیدای شي چې ریز یې کړمه. د دې ترڅنګ بل ټول لرو چې بیکګراوند ریزر ټول ورته ویل کیږي. بیکګراوند ریزر ټول کې که چیرته په کوم رنګ باندې کلیک ونیسو ډیلیټوو یې، نو هماغه رنګ به راته ډیلیټوي، خو که چیرې په بل رنګ ورشي نو بل رنګ به هم ورسره ډیلیټ شي. دې کې موږ دوه اپشنونه لرو، یو چې د سمپلینګ کانټینیوس ده او یو سمپلینګ وانس ده. اوس فعلا کانټینیوس کلیک ده، نو چې په کوم رنګ کلیک کوو هغه هم ختموي او په بل رنګ چې ورځي هغه هم ختموي، ځکه چې د هغه سمپل هم اخلي او هغه هم ختموي. خو که چیرې موږ سمپل وانس کلیک کوو نو بیا په کوم رنګ چې کلیک نیسو، کلیک بیا نه خوشې کوو او برشینګ کوو، نو صرف هماغه رنګ به ختموي، نور رنګونه به نه ختموي، چې د عکس د ایډیټینګ لپاره بعض وختو کې به زیات استفاده ترې کوو. د دې ترڅنګ بیا موږ تاسې میجیک ریزر ټول لرو چې دا په کوم رنګ چې کلیک کوو هغه رنګ به ټول په یوارې له منځه وړي. مثلا که دا رنګ کلیک کوم، که هر رنګ کلیک کوم هغه رنګ به په یوارې له منځه وړي. دې ته میجیک ریزر ټول ویل کېږي. د دې ترڅنګ بیا موږ تاسې بعضې د رنګ لپاره ټولز لرو چې په هغه کې اول ګریډینټ ټول ده. که چېرته غواړو چې کوم ځای ته میکس رنګونه ورکړو، مثلا که زه یو نوی لیر ولرم او غواړم چې دې ته ګریډینټ کلرونه ورکړم، ګریډینټ کې دوستانو اول دغه دوه رنګونه چې دې ته فورګراوند او بیکګراوند کلر وایي، دلته چې هر دوه رنګونه وي نو په دې ځای کې هم اول هماغه دوه راځي. مثلا دلته سور و سپین ده، نو دلته به هم اول سور و سپین وي. که غواړئ چې د دوه نه استفاده وکړئ، ځکه یو لاین کش کړم نو هغه دوه رنګونه به راځي. بیا دلته سټایل راځي چې کوم سټایل کې راشي. مثلا که چېرته لینیر کلیک وي، اوس که زه یو لاین کشوم دا رنګونه به د لاین په حساب، مثلا یو لاین دا راغی، یو لاین دا راغی. او که چېرته ریډیل کلیک وي نو بیا به یو مینځ کې وي او یو به چار طرف وي د دایرې په شکل باندې. دا یې بل شکل ده. که چېرته په دې شکل کې غواړئ او دا هم د لاینو په شکل کې ده، او د څلورمې پنځمې ډایمنډ شکل ده چې د مربع یا مستطیل شکل به ځان ته اختیاروي. نو اول په دې کې به اول هغه دوه رنګونه چې دلته وي راځي. به ترڅنګ یې دویم چې دا بیا ترانسپیرنټ، یو فورګراوند کلر وي او بل ترانسپیرنټ وي. ترانسپیرنټ په دې معنی چې هغه طرف ته به رنګ ونه لري. مثلا که دلته برشینګ کوم او په دې کې به فعلا لینیر سټایل انتخاب کړم، نو ګوره یو لاین سوره ده او بل طرف ته هېڅ رنګ نه لري، ځکه چې دلته ترانسپیرنټ ورسره ده. که دلته دا رنګ بدل کړم، مثلا بل رنګ انتخاب کړم او اوس برشینګ وکړم، هم یو طرف ته به هم دا رنګ وي او بل طرف ته به ترانسپیرنټ وي. د دې ترڅنګ بعضې نور رنګونه شته چې که غواړئ چې له دونه استفاده وکړئ هم یې کولی شئ. مثلا که زه دا رنګ نه استفاده کوم کولی شم. که چېرې په دې کې تغیرات راولم، بیا به د دې په سر کلیک کوم، نو دلته به موږ ته جدا پینل خلاصېږي. زه کولی شم چې هر رنګ چینج کړم یا ور اضافه یې کړم. مثلا که دا رنګ بدلوم کلیک به یې کړم، کولی شم چې دلته یې چینج کړم چې د په ځای د کوم رنګ راشي، یا مثلا د دې په ځای کوم رنګ راشي، یا کوم ځای کې یو رنګ ور اضافه کوم. مثلا دغه ځای کې یو رنګ ور اضافه کوم، که کلیک کوم کوم رنګ، هر رنګ چې د ځای نه انتخاب کوو کې کوم هغه رنګ به ور اضافه شي. دلته کولی شو چې کم ساحه یې کم او زیاته کړو ورته، نو چې کله بیا زه کش یې کړم هماغه رنګ به راځي. دا زموږ ستاسې ګریډینټ ټول شو. له دې نه وروسته پین باکیټ ټول ده. پین باکیټ ټول صرف دا یو رنګ، دلته چې هر رنګ وي کلیک یې کوو هماغه رنګ ورکوي. کوم ځای سلیکټ کړی وي سلیکټډ ځای ته، او که لیر وي نو لیر. او که دلته فورګراوند کلر وي نو فورګراوند کلر به ورکوي. که چېرې پیټرن کلیک کوو، بیا دلته دا جوړ شوي ډیزاینونه دي، نو بیا کیدای شي چې له دونه استفاده وکړو. د دې ترڅنګ 3D میټیریلز ډراپ ټول ده چې دا بیا د 3D موضوع کې وایو. بیا راځو بلر شارپن اینډ سمچ ټول. دا چې د عکس د ریټچینګ لپاره استفاده کیږي. مثلا که چېرته زه یو عکس ولرم، فرض مثال دا عکس ده یا دا عکس ده چې دا مخ هغه یې ډېر داسې ټکي ټکي غوندې ښکاري، نو که چېرته زه غواړم چې دا ختم کړم، نو بلر ټول منطقه خیره کوي. اوس که زه په دې ځای برشینګ کوم، ګوره دا ځای به بلر شي تر څو هغه داسې لږ خیره غوندې ښکاره شي. یا مثلا په دې عکس کې که وګورو دا مخې داسې لږ ګونجې دي، که چېرته زه په دې برشینګ کوم دا به بلر کېږي او دا به ورو ورو خیره کېږي. نو اوس که زه 12 وهم مخکې دا رقم و، اوس ګوره دې ځای کې تفاوت راغی. د دې ترڅنګ بل موږ تاسې شارپن ټول لرو. شارپن ټول بیا د بلر ټول خلاف کار کوي، یعنی هغه یې خیره کوي او دا یې بېرته تیزوي، یو د بل معکوس کارونه کوي. د دې ترڅنګ بل سمچ ټول ده. سمچ ټول بیا یو رنګ مکس کوي، په هر ځای چې برشینګ کوو هغه به سره مکس کوي، هغه رنګونه مکس کوي تر څو داسې لږ خیره غوندې ښکاره شي.
له دې نه وروسته بیا موږ تاسې ډاج برن او سپنج ټول لرو. که چېرته غواړئ چې کوم عکس لږ سپین غوندې شي، مثلا دا عکس مخې لږ تور غوندې ده، زه غواړم چې لږ سپین شي، نو بیا ډاج ټول نه استفاده کوو. په کوم ځای چې موږ تاسې برشینګ کوو هغه منطقه به سپینېږي. بیا دلته اکسپوژر لرو چې څومره اکسپوژر زیاتوو 100% ده نو تاثیر به یې ډېر زیات وي، او که چېرې اکسپوژر کموو بیا به یې تاثیر ډېر کم وي. که کوم ځای کې غواړئ چې تاثیر یې لږ کم شي، لږ ځای نه سپین شي، نو بیا به اکسپوژر ځای کموو. له دې نه وروسته بل برن ټول ده چې دا د ډاج ټول خلاف کار کوي، یعنې چې په کوم ځای برشینګ کوو نو هغه ځای به بیرته توروي او دا هم اکسپوژرز لري. که چېرې اکسپوژر یې زیات کړو نو تاثیر به یې زیات وي، او که اکسپوژر کم وي نو بیا به یې تاثیر کم. بل له دې نه وروسته سپنج ټول ده. سپنج ټول بیا عکس سچوریټ او ډي سچوریټ کوي. که چېرې موږ تاسې د ډي سچوریټ کلیک کړو نو بیا عکس ډي سچوریټ یعنې تور سپین ته یې اړوي، او که چېرې سچوریټ کلیک کړو نو بیا یې بیرته رنګونه ورکوي او بیرته یې رنګه کوي. له دې نه وروسته بعضې ټولز د اشکالو د رسم لپاره لرو. که چېرته غواړو چې شکلونه رسم کړو، له دې ځای نه رسمولی شو، او دلته موږ تاسې تیار شکلونه لرو. مثلا که چېرته غواړئ چې یو مربع یا مستطیل جوړ کړئ یا راونډ، دا ټول اشکال دي. هر یو چې زه غواړم جوړ یې کړم، دلته چې ډرا کړم نو د فارګراوند کلر به اخلي او لیر به یې هم ځان ته جدا راځي او یو شکل به اختیاروي. کله که یې بیرته ډیلیټ وکړو چې دا لیر ډیلیټ کړو نو شکل به بیرته له منځه ځي. د دې ترڅنګ کولی شو چې لاین جوړ کړو. کسټم شیپ ټول که کلیک کړو، دلته موږ تاسې ډېر زیات مختلف نور اشکال لرو چې کولی شو له هغو نه استفاده وکړو. دا ټول شکلونه دي چې هر یو غواړئ رسم یې کوئ، فقط کلیک به یې کوو، دلته به یې رسم کوئ. که غواړئ چې شکلونه اضافه شي نو دلته موږ تاسې مختلف آپشنونه لرو، مثلا انیملز، ایروز. که زه غواړم چې انیملز هم کلیک کړم نو دلته ماته یو میسج راکوي چې غواړئ د دو په ځای هغوی راشي او که ور اضافه شي. که ریپلیسوم دا او که ور اضافه کوم اپینډ، اوس به ور اضافه شي، دلته به شکلونه نور هم راشي. که غواړم چې له دوی نه یې رسم کړم هم یې رسمولی شم. دا تیار جوړ شوي شکلونه دي، او دلته موږ تاسې کولی شو چې خپله یې جوړ کړو. مثلا که زه پین ټول کلیک کړم، کولی شم چې په کلیک یو شکل جوړ کړم. کلیک کلیک چې هر څومره کلیکونه کوم تر څو شکل بسته کېږي، له دې نه به یو شکل جوړېږي. د دې ترڅنګ بیا فری ترانسفارم ټول لرو چې دا په کلیک کلیک نه همداسې لکه پنسل غوندې یا لکه براش غوندې یو شکل رسم کولی شي. بیا دلته کاربیچر ټول دی چې د یو شکل د رسم اخیستلو لپاره استفاده کېږي. که غواړو چې د یو شکل نه رسم واخلو نو کولی شو چې په اسانۍ سره له دې نه استفاده وکړو تر څو د یو شکل رسم جوړ کړو. خو دا چې یو لوګو یا یو بل شکل وروسته راواخلو، بیا هغه باندې به بیا پریکټس کړو. له دې نه وروسته انکر پوینټس موږ لرو. که کله غواړئ چې په یو شکل کې پوینټس اضافه شي، مثلا دلته موږ ډایرکټ پات او پات سلیکشن ټول لرو. مثلا زه دا شکل کلیک کوم، په دې کې ګوره دغه پوینټونه دي چې دې ته انکر پوینټ یا نوډز وایي، چې کولی شم د شکل د تغییر لپاره استفاده ترې وکړم. نو که زه غواړم دا پوینټونه اضافه شي نو بیا په دې ځای کې کولی شم چې اډ انکر پوینټ کلیک کړم، او هر ځای کې چې کلیک کوم همالته به شکل اضافه کېږي. بیا کولی شم چې په ډایرکټ سلیکشن ټول باندې په ذریعه باندې په هغه کې تغییرات راولم. نو که چېرې پوینټ ور اضافه کوو، د دې ځای نه انکر پوینټ اضافه کولی شو، او له دې ځای نه انکر پوینټ بیرته ډیلیټولی شو. هر انکر پوینټ چې ډیلیټوو، انکر پوینټ کې تغییر راوستلو لپاره موږ کنورټ پوینټ ټول نه هم استفاده کولی شو، چې کله یو پوینټ کلیک کړو کولی شو چې دلته نقطې راشي او هر پوینټ کې جدا جدا تغییرات راوستلی شو، مثلا دې طرف کې او هغه طرف کې. او په دې دوه کې چې پات سلیکشن ټول ده، دا صرف د سلیکشن د موف د یو شکل د موف کولو لپاره. که غواړئ چې یو شکل یو ځای نه بل ځای ته موف کړئ نو کولی شو چې د په ذریعه موف کړو. او ډایرکټ سلیکشن ټول بیا تغییرات راوستلو لپاره چې موږ تاسې په هره نقطه کې جدا جدا کولی شو چې تغییرات راولو. له دې نه وروسته موږ تاسې زوم ټول لرو چې کولی شو زوم یې کړو، په هر ځای کې چې تغییرات راولو هغه ځای به زوم کوو. او هینډ ټول په ذریعه باندې موف کولی شو. د هینډ ټول شارټکټ سپیس ده، موږ تاسې همیشه له سپیس نه استفاده کوو. او که چېرې په هینډ ټول ډبل کلیک وکړو، عکس د سکرین مطابق فټ کېږي او په سکرین کې راځي. او که چېرې زوم کوو، زوم لپاره به شارټکټ زایډ استفاده کوو یا به داسې زوم کوو. او که چېرې بیا موف کوو، سپیس به نیسو، نو کولی شو چې عکس یو ځای نه بل ځای ته موف کوو، او په دې باندې ډبل کلیک وکړو عکس به بیرته فټ کېږي. نو دا دوستانو زموږ د نن ویډیو شوه چې بعضې ټولز مو پکې وویلې. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که چېرې ویډیو خوښه شوې وي درسره لایک یې کړئ، او چینل مو هم که نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب یې کړئ تر څو د نویو ویډیوګانو ته هم لاسرسی ولرئ. تر آینده ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.